د صحابه کرامو هغه حالات ځان ته موږ رامخې ته کړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تاجر و، د به کپڑے کاروبار کو، کپڑے کاروبار وکړو. کله چې د خلیفہ شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا د تشریف وړلو نه، چې کله د خلیفہ شو نن له خلیفہ شو سبا شنو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل کپڑے خپل صادری په وګ باندې راغستي بازار تر روان دي. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ مخې ورغی. ابوبکر څه کوي؟ ابوبکر څه کوي؟ یسه کوم ځان له کپڑے خرڅوم نو ویته چې د بادشاہ مسلمانانو بادشاہ شو، امیر المؤمنین شو. نو امیر المؤمنین شو نو ولې ګیړه بچی مې بس غواړي نه سبا خوري نه، زه به ځان خپل کار کوم نه، بادشاہ شوم نو څه چلو شو. عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل یا خو ټیک ده، خو ټیک ده، خو چې ته خپل تجارت کوي نو د دې مسلمانانو دا مسلې به څوک حل کوي؟ ته به تجارت پسې وځي، د دوی مسایل به څوک حل کوي؟ نو یې څه چلو کما؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی راځه یو صحابي لزو چې داغه نوم دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ، او هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام امین ویلو، امانتدار یا امین. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ورزو او هغه ته به وایو چې دا ابوبکر چې دی زمونږ بادشاہ دی، نو راځه چې دله د بیت المال نه مقرر کو کنه، د بیت المال نه بدل او د بچو د خوراک د پاره سم مقرر کو دي چې کپڑے خرڅې د مسلمانانو مسلې به څوک حل کوي؟ وی ټیک ده. دا دواړه حضرات لاړو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ابو عبیده تا ته پته ده ابوبکر پرون زمونږ بادشاہ شوی دی، امیر المؤمنین شوی دی زمونږه، دی خو روان دی بازار ته کپڑے خرڅي، مونږ له به دا مسلې څوک حل کوي؟ نو دله د بیت المال له وظیفه مقرر کا. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی ټیک ده، وی د وظیفه د یو عام مهاجر صحابي په شان ده. یو عام مهاجر صحابي ته چې کم شی د بیت المال نه ملاویږي هغه به ته ملاویږي، نو دا یو مهاجر صحابي دی. نو وی ټیک ده، د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی، د بیت المال له دومره وظیفه دغه کور ته ځي چې دی خوري او د ښځې خوري بس او بچي خوري، دغه وظیفه د کور ته ځي. یو ورځ ورته بیبي وویل زما الوا تړل شوی دی، اوس دا د مسلمانانو بادشاہ دی، ښه دا خلیفه وقت دی. ښځه ورته وایي زما الوا تړل شوی دی، زما سره پیسې نشته چې تاله پې زه الوا واخلم، ما سره پیسې نشته. بیا ورته بله ورځ وویل نشته را سره څه شی، نو تاسو الوا غواړئ، الوا زما هم خو هغه ده، خو څه شی نشته چې والم درله پې. نو د بیبي یو کار شروع کړو چې کله به د دوی کور ته وظیفه راله د بیت المال نه، نو دی به نیمه پاخه کړه، نیم اوړه به یې پاخه کړو، نیم به یې تېره کېښودل، نیمه نه به یې ډوډۍ پاخه کړه او نیمه نه به یې کېښودل، لږ لږ وړۍ جمع کول، لږ لږ وړۍ جمع کول. څه ورځې پس ابوبکر رضی الله تعالی کور ته راغی، کور الوا تیاره شوې وه، الوا پخ شوې وه. ابوبکر رضی الله تعالی ته الوا کېښودله. ابوبکر رضی الله تعالی چې الوا ته وکتل وی دا کم ځای وه، دا کم ځای وه، ما خو پیسې نه دي درکړي. بیبي ورته وی امیر المؤمنین دا زمونږ کره چې کومه وظیفه راځي ما د هغې نه لږ لږ وړه بچت کول، نو دومره مې ترې جمع کړه چې الوا خو پکې ځان له پخه کړه. وی ښه ټیک شو، صحیح شو. مطلب دا دی چې زما کور ته کومه وظیفه راځي د دې نه په کمه باندې هم زمونږ د کور ګزاره کېږي، د دې نه په کم هم زمونږ د کور ګزاره کېږي. لاړ بیت المال کې چې کوم نوکران هغوی ته وي چې زمونږ کور ته دومره وظیفه رالېږئ، دا شته ډېره ده، دغه ډېره ده، ځکه چې زما واړه خو دې نه په کومه ګزاره کولی شي، الواله به کې وړه بچت کولی شي. دا د هغې ژوند، دا د هغې انصاف، دا د هغې حکومت و. هغې کې به سوکالي نه وه، هغې کې به خوشحالي نه وه. ابوبکر عمر رضی الله تعالی چې کله خلیفه شو، چې کله دی خلیفه شو، نو صحابه کرام راټول شو، وی دی امیر المؤمنین شو، د هم د کپړې تجارت دی، دی هم اوس بچي لري، کور لري، د دې لپاره څه وظیفه مقرر کړي. صحابه کرام کېناستو، عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ، علی رضی الله تعالی عنہ، زبیر رضی الله تعالی عنہ، حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ، دا صحابه کرام راجمع شو.
او د عمر رضی الله تعالی عنہ د پاره د بیت المال نه درمیانه غونته وظیفه مقرر کړه. بیا حتی در دې پورې چې ورو پر اخر راتله نو دا صحابه کرام راجم شو یو ځل ځان له کېناستو یاره اوس پر اخره الحمدلله ارس ډیر دی او د عمر رضی الله تعالی عنہ دا وظیفه ډیره کمه ده. نو دا ته وایي چې دا اوس لګستا کور ته زیات راځي نو ستاره بچي او ستاره واړه په لګ مړیږي. دا سلای وکړه خو هغه ته به وایي څوک اوس ګوره کسان راټول شو بادشاه ته دا څوک نشي وایي ته خپل کور ته لږ شی زیات لېږه. دا به عمر ته وایي څوک چې ته خپل کور ته وظیفه لږ ډېره لېږه. چا ورته ویلي نه شو یېرېدو ټولو ویره چاته به وایي خو هغه لورې نه ده حفصه رضی الله تعالی عنها چې د نبي علیه السلام بیبي ده په امهات المؤمنین کې ده هغې ته به ووایو. دا صحابه کرام لاړو حفصه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل خپل بابا ته دې ووایه چې دا وظیفه لږه کور ته زیاته لېږه وسو چې دا واړی پې مړېږي او خیر دې اوس خو پر اخر راغلې ده خو زمونږ نومونه به ورته ګورې نه علي زمونږ نومونه به ورته نه علي. حفصه رضی الله تعالی عنها چې لاړه کېناسته په یره باندې ای بابا زه څه کسانو رالیږلي م څه صحابه کرامو او دې لپاره رالیږلي ما چې امیر المؤمنین ته ووایي چې کور ته لږه وظیفه زیاته لېږي چې دا واړی پې مړېږي. چې دا خبره څنګه حفصه رضی الله تعالی عنها وکړه د عمر رضی الله تعالی عنه مخ مبارک سور شو د غوسې نه سور شو. وی حفصه دا درته ویلي چا دې کسان راته وښیه دا درته چا ویلي دي؟ حفصه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل وی بابا منع کړې یم چې زموږ نومونه بنالې. وی قسم په الله کو نومونه دې راته واغسته د مخ دا رنګونه به وله بدل کړم په دې مخ کې به وله نښې پرېږدم. دوی دا خبره کوي چې عمر دې وظیفه کور ته زیاته لېږي. وی دا راته ووایه ته د نبي علیه صلات وسلام بیبي زما لورې ته د هغه بیبي پاتې شوي یې. دا راته ووایه چې د نبي علیه السلام بهترین لباس کم یو وی بابا صرف دوه جوړې وي چې د جمعې مانځه ته به یې اغوستي او د بار نه به چېرته وفد راغی نو هغه جوړه به یې واغوستله. وی د نبي علیه السلام بهترین خوراک څه و؟ وی د وربشو ډوډۍ صرف یو ځل خو غوړه ډوډۍ خوړلې وه چې هغه هم په شلوم باندې مونږ غوړه کړې وه چې هغه نبي علیه صلات وسلام په خپله مبارک وکړ. دا د نبي علیه صلات وسلام بهترین خوراک و. الله وی نبی علیه صلات وسلام بهترینه بستره کومه وه؟ وی بابا صرف یو څادر و د ټاټ څادر و چې نبی علیه السلام به ځان ته څلور بغریزه کو په ګرمۍ کې نو په هغې به اوده کېدو او چې کله به جمع شو نو بیا به یې دوه بغریزه غوړه وه نوره ټوټه به یې ځان د پاسه راړوله نیم به یې ځان ته لاندې وغوړو نیم به یې ځان د پاسه کو. دا د نبي علیه صلات وسلام بستره وه. وی حفصه زما پیغمبر داسې ژوند تېر کړی دی زما محبوب داسې ژوند تېر کړی او ما ته زما دوستان وایي چې ستا کور ته وظیفه زیاته درشي. وی حفصه زما او زما د محبوب او زما د ملګري ابوبکر مثال د دریو ملګرو دی د دریو مسافرو دی. مونږ درې مسافرو په لاره باندې تېرېدو زمونږ محبوب خپله توخه د ځان سره واغسته او لا خپل منزلي مقصود ته یې ځان ورسو. بیا زما ملګری پاتې شو ابوبکر. وی ابوبکر هم خپله تحفه واغسته او روان شو خپل منزلي مقصود ته یې ځان ورسو او زما د محبوب ملګری شو د هغه په خوا کې سملاستو. وی حفصه زما ملګرو ته ووایه چې یو عمر پاتې شوی یوازې عمر د دغې ملګرو په لاره باندې روان دی نو که په دغې لار لاړ خو د خپل ملګري سره به ملاقات وکړي او که د دغې لارې نه کوږ شو نو ملګرو ته به ګورې ونه رسي. زما ملګرو ته ووایه د عمر په دغ کې د خپلو ملګرو لاره نشي بدلولی زما د بچو دپاره هم دغه وظیفه کافي ده. دا د هغې حکمرانانو دا د هغې بادشاهۍ وي.